د بل غم. د کور خاوند له بازاره ډیره سودا راوړه. د چې د سودا کڅوړې پرانستلې، موږک ورته د دیوال له چاوده کتل چې که ګوندې د خوراک نوی شی پکې وویني. کلیوال ډیرې کڅوړې پرانستلې، په یوې کې هم د خوړو شی نه وه. نوبت وروستۍ کڅوړې ته ورسېد. موږک له ځان سره وویل دا به نو که خدای کول د خوراک شی وي. په وروستۍ کڅوړه کې تلکه وه. موږک تندي ته ټک ورکړ او د حویلۍ منځ ته لاړ. هلته یې چرګ وموند. ورته ویې ویل چرګ لالا، په کور کې اوس تلکه پیدا شوې ده، خبر یې که نه یې؟ چرګ ورته وویل د تلکې غم به ته کوې، زما یې څه. موږک وزې ته ورغی او خپل غم یې ورسره شریک کړ. وزې ابۍ، په کور کې اوس تلکه پیدا شوې ده، خبره یې که نه یې؟ وزې ورته وویل کم عقله، زما یې څه چې تلکه پیدا شوې ده. موږک په منډه منډه غویي ته ورغی. ورته ویې ویل غویي صاحبه، په کور کې اوس تلکه پیدا شوې ده، خبر یې که نه یې؟ غویي د قهر رمباړه وکړه او ویې ویل ځه د تلکې غم دې هغه کوي چې ایساریږي پکې، زما یې څه. موږک ناامید او خوابدی په خپله سوړه ننوت. په دې شپه د کور میرمنې د تلکې آواز واورېد. پسې ور پاڅېده. په تلکه کې د مار لکۍ بنده وه. د کور میرمن ته چې په تیاره کې مار سم نه ښکارېده، د مار په سر یې پښه کېښوده او هغه ټک وکړ. ښځې چیغې کړې. خاوند یې ډاکټر ته ورسوله. ډاکټر دوا ورکړه. ښځه چې کور ته راغله تبه یې شوه. په کلیو کې دا عادت دی چې تبجنو ته د چرګ ښوروا ورکوي. چرګ د ښوروا لپاره حلال شو. د ښځې تبې زیاتې شوې. ډېر خپلوان یې پوښتنې ته راغلل. د کور خاوند د میلمنو لپاره اوزه حلاله کړه. ښځه مړه شوه او خاوند یې په خیرات کې غویی حلال کړ. موږک چې له خپلې سوړې دې پیښو ته کتل، له ځان سره یې ویل هغوی چې د بل غم نه ګڼي، په خپله په غم اوړي. د اوازې د خپرولو ضرورت. هسې وایي چې سقراط ته یو څوک راغلل او ورته ویې ویل ستا د ملګري په باره کې مې یوه اوازه اورېدلې ده. سقراط ورته وویل مخکې تر دې چې له اوازې مې خبر کړې، د دې خبرې د حقیقت، د خیر او د فایدې په باره کې به 3 پوښتنو ته ځواب راکړې. راغلی سړي ورته وویل سمه ده. سقراط پوښتنه ورنه وکړه آیا ډاډه یې چې دغه اوازه حقیقت لري؟ هغه ځواب ورکړ ډاډه خو نه یم. سقراط بله پوښتنه وکړه آیا دغه اوازه د خیر خبره ده که د شر خبره ده؟ هغه ځواب ورکړ د خیر خبره خو نه ده. سقراط 3مه پوښتنه وکړه آیا په اورېدلو کې څه ګټه شته؟ هغه ځواب ورکړ ګټه خو پکې نشته. سقراط ورته وویل نو یوه خبره چې نه یې په حقیقت ډاډه یې، نه پکې خیر ویني او نه پکې ګټه شته، ولې کوي؟ د کولو یې ضرورت نشته. په هر حالت کې هڅه او امید. د بزګر خر په کوهي کې ولوید. بزګر د کوهي په غاړه ډیر تاو راتاو شو، خو د خره د رایستلو لاره یې ونه مونده. آخر یې له ځان سره وویل چې خر مې زوړ دی، خو دا کوهي هم د کار نه دی. بهتره ده کلیوال را وبولم چې اشر وکړي او څا ډکه کړي. همداسې یې وکړل. کلیوالو چې څا ته د خاورو ارتول پیل کړل، له هر بیل خاورو سره به د خره هنګارې شوې. خو لږ وروسته یې هنګارې ورکې شوې. د خره خاوند ور وکتل چې په خره څه چل شو. که ګوري چې خر له هر ځل خاورو سره ملا څنډي، خاوره لاندې غورځوي او له خاورو پښه راپورته کوي. په همدې چل ورو ورو خر راپورته شو. خر ژوندی پاتې شو او بیکاره کوهي ډک شو. غر که لوړ دی، په سر یې لار شته. پاچا آرتور او کوډګره. د پاچا آرتور د زلمیتوب په زمانه کې یو ځل دته په یوه ګاونډۍ پاچاهۍ کې لار ونیول شوه او د ګاونډي ملک پاچا ته لاس تړلی راوستل شو. پاچا چې د ده ښکلې ځوانۍ ته او هوښیارۍ ته وکتل، زړه یې ورباندې وسوځېد. ورته ویې ویل نه دې وژنم، خو شرط دا دی چې یوې ډېرې سختې پوښتنې ته به ځواب راکوې او د ځواب موندلو لپاره پوره 1 کال وخت لري.
خو که د یو کال وروسته هم ځواب ونه موند نو سر به دې غوڅیږي. زلمی آرتور ورته وویل صاحب څه پوښتنه ده؟ د ګاونډي ملک پاچا ورته وویل دې پوښتنې ته به سم ځواب پیدا کوي چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي. دا سوال دومره سخت و چې لویو پوهانو ورته ځواب نشو ورکولای او زلمی پاچا آرتور خو څه کوي چې هغه د چا خبره له خولې یې د مور د شیدو بوی لټېده. آرتور چاره نه لرله، شرط یې قبول کړ. که یې شرط نه وای منلی سمدستي وژل کېده، خو اوس یې پوره 1 کال وخت وموند. آرتور خپلې پاچاهۍ ته راستون شو او دلته یې له هر چا له سردارانو، له ملایانو، له حکیمانو او آن د خپل دربار له ټوکیانو پوښتنه وکړه چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي، خو له هیچا سره قانع کوونکی ځواب نه و. ډیرو کسانو پاچا آرتور ته مشوره ورکړه چې د دې پوښتنې ځواب دې د غره له کوډګرې واخلي، ځکه هغه ډیره هوښیاره ده او د هر قسم پوښتنې ځواب ورسره دی. البته په غره کې د ناستې کوډګرې د ځواب قیمت خورا زیات و. د هغې د ځواب بیه به دومره درنه وه چې د هر چا ملا یې ماتوله. د کال وروستۍ ورځ را ورسېده. د ګاونډي پاچا مهلت تر سبا پورې پوره کېده، خو دې پوښتنې ته هیچا قانع کوونکی ځواب ونه موند چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. پاچا آرتور له ځان سره وویل تر دې چې سبا ته وژل کېږم دا بهتره ده چې کوډګرې ته ورشم. که هر بار را باندې کېږي څه پروا کوي، تر دې خو به ښه وي چې ووژل شم. زلمی پاچا آرتور په غره کې ناستې کوډګرې ته ورغی او د پوښتنې ځواب یې ورنه وغوښت. کوډګرې ورته وویل زه به د پوښتنې ځواب در وښیم، خو زما غوښتنه به پوره کوي. آرتور ورنه تپوس وکړ څه غواړې؟ کوډګرې ورته وویل زه غواړم چې ستا له خورا نږدې خانزاده ملګري لینس لوټ سره واده وکړم. ته د خپل دربار دغه خانزاده مجبور کړه چې له ما سره واده وکړي. زلمی پاچا آرتور چې د کوډګرې خورا کړغېړنې څېرې، کوپې ملا، ویرونکو سترګو او بې غاښونو خولې ته وکتل چې یوازې یو غاښ پکې و، له ځان سره یې وویل نه نه دا ظلم دی، دا نامردي ده چې د خپل دربار یو ښایسته ځوان او خپل ملګری مجبور کړم چې له دې بدرنګې بوږونکې بلا سره واده وکړي. تر دې ظلم خو بهتره ده چې سبا په ګاونډۍ پاچاهۍ کې د جلاد تورې ته غاړه ونیسم. زلمی پاچا آرتور له شیبې نیمې چوپتیا وروسته سر را اوچت کړ او کوډګرې ته یې وویل زه ستا غوښتنه نشم پوره کولی. کوډګرې ورته وویل که دا غوښتنه پوره نه کړې او د خپل دربار خانزاده ملګری لینس لوټ له ما سره واده ته اړ نه باسې نو د دې پوښتنې ځواب به په هیڅ وجه در نه کړم چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. د پاچا آرتور د دربار خانزاده ملګری لینسلوټ چې د کوډګرې له غوښتنې خبر شو سمدستي یې په آس پښه واړوله، په تراټ یې ځان غره ته ورساوه او کوډګرې ته یې وویل زه دې ته تیار یم چې له تا سره واده وکړم، خو دې ته تیار نه یم چې خپل مهربان پاچا او خپل وفادار ملګری آرتور د مرګ د بلا په خوله کې ووینم. کله چې خانزاده لینسلوټ له کوډګرې سره واده ته چمتو شو، کوډګرې پاچا آرتور ته د پوښتنې ځواب ور وښود. د دې پوښتنې چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي ځواب دا و چې ښځې غواړي چې د خپل ژوند اختیار یې په خپل لاس کې وي. دغه ځواب هر چا ته د منلو و او پاچا آرتور له وژلو وژغورل شو. د کوډګرې او خانزاده لینسلوټ د واده نیټه را ورسېده. واده تیر شو او د شپې چې خانزاده د ناوې کوټې ته ورته نو هغه د چا خبره په ځان یې ډېر دمونه وکړل چې د هغې د خورا کړغېړنې څېرې په لیدو بېهوشه نشي.
خو چې د کوټې دروازه یې پرانستله سترګې په یوې خورا ښکلې ځوانې ښځې ولګېدې. خانزاده حیرت واخیست. ورته ویې ویل دا تا په ځان څه چل کړی دی؟ ته خو دومره ښکلې شوې یې. کوټګرې ورته وویل په هغه ورځ چې غره ته راغلی ډېر سړیتوب دې وکړ او ستا د همدې سړیتوب د قدردانۍ په خاطر مې خپله څېره بدله کړه، خو زه به نیم وخت هماغسې بوږونکې کرغېړنه بلا یم او نیم وخت به دغسې ځوانه ښکلې ښځه یم. آیا غواړې د ورځې ښکلې او د شپې بدرنګه شم؟ او که د ورځې بدرنګې او د شپې ښکلې واوسم، خوښه ستا. خانزاده له ځان سره فکر وکړ چې که د ورځې بدرنګه واوسي او یاران دوستان مې په لیدلو باندې ځورېږي هم سمه خبره نه ده، او که د شپې بدرنګه وي او هره شپه زه په زحمت کې یم دا هم د خدای لار نه ده. نو کوټګرې ته یې داسې ځواب ورکړ ستا خپله خوښه چې د ورځې ښکلې کېږي او که د شپې. کوټګرې چې دغه ځواب واورېد بې حده خوشحاله شوه. ورته ویې ویل زه به ستا لپاره هم د ورځې ښکلې یم هم د شپې، ځکه تا هغه خبره وکړه چې یوه ښځه یې په خپل ژوند کې په رښتیا غواړي او هغه د خپل ژوند اختیار دی. اول ځان بیا جهان. یو سړی په ځنګل کې روان و. په لاره یې تر یوې لویې ډبرې لاندې د پړي غوندې یو تاو راتاو شی ولید. سودا یې شوه چې دا به لا څه شی وي. ډبره یې په بل مخ واړوله او د تورې رسۍ غوندې تاو راتاو شی لوی تور مار و، بل څه نه و. مار وویل ښه کار وشو چې آزاد شوم. پوره 2 ورځې مې زور واهه چې راووځم، خو د راوتلو وس مې نه وه. رښتیا زه ډېر وږی یم، شاوخوا بل څه نه ښکاري، همدا تا باید وخورم. سړي په ورخطا او پوړېدلي غږ ورته وویل دا نو مناسبه نه ده چې ما خورې، که زه نه وای تر ډبرې لاندې به دې ساه ورکوله. مار وویل په دې خبرو کې دې زه نه یم، که ته له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې اول ځان بیا جهان. سړي وویل زما په نظر که له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې که بل در سره ښه کړي وي نو د هغه ګټه به هم نه هېروي. د بل د ښو منل د هر چا تر ټولو مهمه دنده ده او دا به منې چې ما له مرګه ژغورلی یې. مار د ځان د ګټې خبره کوله او سړي د احسان او نیکۍ د منلو. د دوی بحث اوږد شو. بالاخره مار ورته وویل راځه یو بل کار به وکړو، که هر څوک دلته راپېښ شول له هغه به وپوښتو چې اول ځان بیا جهان، او که اول د نورو غم بیا د ځان غم. سړي وویل یو څوک به هر څه وایي، دا خو انصاف نه دی چې د یوه کس د نظر په خاطر خپل ټول ژوند په خطر کې واچوم. مار وویل زه یو کس نه، دا یې 2 کسه. له 2 لومړیو تېرېدونکو کسانو به همدا پوښتنه وکړو چې اول ځان بیا جهان، او که اول د نورو غم بیا خپل غم. هغوی که هره خبره وکړه په هغه به عمل وکړو. سړي وویل دا یو کس ممکن ستا نظر ومني او دا بل زما، بیا به څه کوو؟ مار وویل دا خبره به دې هم ومنم، زه دا یې 2 نه، دا یې 3 کسه. په محکمو کې رواج دی چې 3 قاضیان فیصله کوي. که 2 ستا خبره ومنله تا یووړه، او که 2 یا 3 زما خبره سمه وبلله ما یووړه. راضي یې؟ سړي د مار وړاندیز ومانه او په انتظار کېناستل چې اوس څوک را پیدا شي. له څه انتظار وروسته یو زوړ آس راښکاره شو. دوی له زاړه آسه پوښتنه وکړه اول ځان بیا جهان، او که اول د نورو غم بیا د ځان غم. آس وویل ما پوره 15 کاله د خپل بادار خدمت کړی دی، خو همدا نن سهار یې ویل چې آس ډېر زوړ شوی او له کاروباره لوېدلی دی، نور یې ساتل ضرور نه دي، حلال به یې کړو او څرمن به یې وپلورو. نو زه چې د خپل خاوند ژوند تجربې ته ګورم، ښه کولو ته څوک د قدر په سترګه نه ګوري، هر څوک په خپله ګټه پسې ګرځي.
د زاړه آس خبرو مار خوشحاله کړ او ورته ویې ویل لږ صبر وکړه چې له 2 نورو کسانو هم همدا تپوس کوو. شیبه نیمه پس یو زوړ او نابینا غوندې تازي را پیدا شو چې نه ګوښېده او په کنډاسه خوله کې یې غاښونه پاتې نه وو. دوی له تازي هم همدا پوښتنه وکړه. تازي وویل ما ته وګورئ زما څه حال دی. ما پوره 10 کاله د خپل بادار خدمت وکړ او اوس چې له کاره لوېدلی یم نه مې ساتي. ما خو تر اوسه پورې داسې څوک نه دي لیدلي چې د بل احسان ومني او له خپلې ګټې تیر شي. مار سړي ته وویل دغو 2 خو زما خبره سمه وبلله. 3م کس ته انتظار کول ضرور نه دي. اکثریت له ما سره دي. خو سړي وویل کیدای شي 3م کس نوي څه ووایي او د دغو نورو 2 نظر بدل کړي. صبر په کار دی. مار د سړي دا غوښتنه هم ومنله او ډیر وخت لا نه و تیر چې یو ګیدړ را پیدا شو چې په تراټ روان و. دوی ګیدړ ودراوه چې نظر یې وپوښتي. ګیدړ د شاتنۍ پښې په خپړو باندې چپ غوږ وګراوه او بیا یې سړي ته اشاره وکړه چې نږدې ورشي. سړی نږدې ورغی. ګیدړ په غوږ کې ورته وویل که ستا په ګټه فیصله وکړم څه به راکوې؟ سړی یې په غوږ کې وپوسنېده او ورته ویې ویل 2 چاغ چرګان. ګیدړ نورو ته مخ واړاوه. ویې ویل ښه کیسه داسې وه چې سړی تر تیږې لاندې و او مار. نورو یې خبره ورغوڅه کړه. نه مار تر تیږه لاندې و ته سم نه یې پوه شوی. ګیدړ وویل ښه یعنې سړی په تیږه ناست و او تیږه یې. آس تازي او مار نارې کړې. نه بابا داسې نه و. ګیدړ وویل زه او تاسې لکه چې په خبر نه سره پوهیږو تاسې یې راوښایاست. ډبره چیرته وه؟ مار چیرته وه؟ سړي څه وکړل؟ دا هر څه مې سترګو ته ودروئ چې زه خو سم پوه شم او بیا سم قضاوت وکړم. مار د ډبرې بیخ ته وښوید او سړي ډبره ورباندې چپه کړه. مار وویل زه دغسې تر ډبره لاندې ایسار وم. ګیدړ وویل ښه زه اوس پوه شوم او بیا یې سړي ته سترګه ووهله چې راځه ځو. دوی روان شول. مار تر ډبرې لاندې چیغې وهلې چې چیرته؟ خو ګیدړ او بنیادم په خندا روان وو. شاته یې نه کتل. ګیدړ له سړي سره د هغه تر کوره لاړ او د کور مخې ته د چرګانو په انتظار ودرېد. سړي کڅوړه را واخیسته. د مرغانو کوډلې ته ورغی چې 2 چاغ چرګان پکې واچوي. د سړي میرمن چې په کیسه پوه شوه هغه ته یې وویل عجب ساده سړی یې. چرګان دې څنګه په مکار ګیدړ لورېږي. د چرګانو په ځای په کڅوړه کې سپی واچوه چې د ګیدړ سات ورسره تیر کړي. سړي همداسې وکړل. د کڅوړې خوله یې وتړله او ګیدړ ته یې په غاړه کې ور واچوله. ګیدړ په خوشحالۍ د ځنګل خواته منډه کړه چې د چرګانو میله وکړي. خو هورې یې چې کڅوړه پرانیستله سپی راووت او ګیدړ یې د سترګو په رپ کې تر ستوني تیر کړ. د موږکانو برج د جرمني د خلکو ولسي کیسه. ونوه یو وخت په ماینز ښار کې یو کبرجن شتمن اوسېده. دغه سړی هاتو نومیده. ځان به یې بزرګ باله. اوږده چپنه به یې په اوږو وه خو د خدای د لارې سړی نه و. خلکو به ویل د یوه واړه کلي د کلیسا مشري هم ورباندې زیاته ده او د ماینز غوندې لوی ښار مذهبي مشرتوب خو په ځای پرېږده. د ده ډېرې کیسې کېږي مګر تر ټولو مشهوره یې د مړینې کیسه ده. د اسقف هاتو په زمانه کې په ټول جرمني کې سخته وچکالي راغله. ډله بنیادمانو له لوږې ساه ورکوله او آن شتمن خلک به وږي څملاستل. په شتمنو کې داسې کسان هم وو چې د خپلو ګودامونو ورونه یې بېوزلو ته پرانیستي وو. ولې هاتو د خیر خیرات سړی نه و.
د چې به کله یو ماشوم ولید چې له لوږې ژاړي او خواړه غواړي، اوږې به یې پورته وغورځولې، وبه یې ویل خواران خو په دنیا کې کم نه دي، که یو څو پکې مري نو څه ټکه به راولویږي. کاختي ورځ په ورځ ډېرېده او خلکو چې بله هېڅ لاره ونه لیده دیهاتو کره ورغلل. مرسته یې ورنه وغوښته. اسقف په فکر کې لاړ. شیبه نیمه غلی و. بیا یې شونډې موسکې شوې. ویې ویل هر څوک چې وږي دي او مرسته غواړي له ښاره بهر دی زما د غلې لوی ګودام ته ځان ورسوي. که خدای کول ټول وږي به ماړه شي. کاختي ځپلي خلک سمدستي مخ په ګودام روان شول. هر چا وغوښتل چې تر نورو دمخه شي. اسقف د ګودام ور پرانست. ټول خلک یې د ګودام بې سره بې بره کوټې ته ننویستل او بیا یې ورپسې پورې کړ. اور یې ور واچاوه. ایثارو خلکو د خدای پارې چغې ووهلې، خو اسقف یې پروا ونه کړه. ټول ګودام اور واخیست. اسقف یې چې لمبو ته کتل لکه ماشوم یې د اور لوبې رڼا ته خوشحاله وي. په خوند کې ډوب و. ویې کتل دا خلک موږکان دي، موږکان. شپه ورځ په غلې پسې ګرځي. مکړه چې له غلې سره یو ځای ایره شي. لمبې وار په وار هسکېدلې او د ده خوله له خندا نه ورټولېده. وی غوښتل چې نوکران یې هم وخاندي. نو وی ویل په موږکانو اور بل دی. په ګودام کې ایثار خلک ټول وسوځېدل، ایره شول او اور ومړ. اسقف کور ته راغی، خو چې شپه راغله ناڅاپه یې د موږکانو جوپې ولیدې. هر لور ته ټکه ټکه ټکه. موږکانو په هر څه خولې لګولې، په کړکیو، په ورونو، په صندوقونو، په دسترخوانونو، په هر څه باندې موږکان بوخت وو. د کور ورونه یې پورې کړل، خو فایده یې ونه کړه. که به یو موږک په بوټ وویشت 20 دانې به نور را پیدا شول. که به یې په یوه پل کې خو 2-3 دانې به یې په پایڅه ور وختل. په جارو یې هم چاره نه کېده. د چونګښو تول و چې یو به یې له کوټې وایست، له پرانیستې وره به 10 نور موږکان را ننوتل. اسقف ټوله شپه ویښه تېره کړه او بس دا امید ورپاتې وه چې ګوندې سهار شي او په رڼا کې ورک شي. خو د موږکانو نه د شپې کمی وه نه د ورځې. که به بازار ته ووت موږکان به لیکه پسې روان شول، او که به بام ته وخوت هورې به پسې ورغلل. لار ورنه ورکه شوه. آخر یې فیصله وکړه چې د راین د لوی سیند په منځ کې راوتلې تیږه باندې یو دنګ برج جوړ کړي. همداسې یې وکړل. په بیړۍ کې برج ته ورغی او د برج یوازینۍ کړکۍ یې کلکه پورې کړه. بېغمه څملاست. ده چې ډېرې شپې خوب نه و کړی په درانه خوب ویده شو. په هغه شپه ډله ډله موږکانو ځانونه سیند ته واچول او په لامبو لامبو یې د اوبو د منځ برج ته ځانونه ورسول. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او پورې شوې کړکۍ کې سوري جوړ کړل. برج ته ننوتل او په درانه خوب ویده اسقف یې دومره وچیچه چې ساه یې ورکړه. د دغو برج کنډواله اوس هم د راین سیند په منځ کې ولاړه ده. خلک یې د موږکانو برج بولي. د پاچا لپاره کرلي تخمونه. ونه یو وخت په چین کې یو پاچا و. دغه سړي ډېر کلونه په کراره پاچاهي وکړه او ورو ورو بوډا شو. ده که څه هم اولادونه او په دربار کې نږدې دوستان لرل، خو فیصله یې وکړه چې د دوی له منځه نه بلکې د خپل قلمرو د نورو زلمکو له منځه به یو کس غوره کوي چې د ملک راتلونکی پاچا شي. پاچا د خپلې پاچاهۍ ټول زلمکي را وغوښتل. ورته ویې ویل نور نو هغه وخت را رسېدلی دی چې زه له کاره لاس واخلم او د پاچاهۍ چارې بل چاته وسپارم.
زه غواړم چې ستاسې په منځ کې یو کس غوره کړم. زلمکي دې خبرې بیخي حیران کړل، خو پاچا خپلې وینا ته ادامه ورکړه. غواړم تاسې هر یوه ته د نباتاتو د تخم یوه دانه درکړم. تاسې هر یو به دغه درکړې دانه په ګلدان کې کرئ، اوبوئ به یې، خدمت به یې کوئ او کال دا وخت به خپل ګلدانونه راوړئ. حالا به زه فیصله کوم چې په تاسې کې کوم یو د کوم ګلدان مالک تر نورو غوره دی. غوره کړی کس به د ملک راتلونکی پاچا وي. د راغلو کسانو په منځ کې لینګ نومی زلمکی هم و. لینګ ته هم د تخم یوه دانه ورسېده. دغه هلک د تخم له دانې سره کور ته لاړ او مور ته یې ټوله کیسه وکړه. مور یې خپل زوی ته پیسې ورکړې چې ګلدان را ونیسي او بل یې د ګلدان لپاره مناسبه خاوره ور وښوده. لینګ د تخم دانه د ګلدان په خاورو کې پټه کړه او اوبه یې ورباندې تویې کړې. ده به نور هره ورځ د ګلدان خدمت کاوه، اوبه یې ورکولې، لمر یې ورکاوه او ګلدان یې له مرغانو، چنچڼو او پیشوګانو خوندي ساته چې ورانی ونه کړي. ده یې ډیر خدمت وکړ، ولې بوټی را زرغون نه شو او تخم تیغ ونه واهه. لینګ 3 اونۍ وروسته د شاوخوا له نورو زلمکو اوریدل چې د دوی په ګلدانونو کې تخمونه تیغونه وهلي دي. ده چې به دا خبرې واورېدې کور ته به ستون شو او یو ځل بیا به خپل سپېره ګلدان ته ودرېد. 4مه اونۍ شوه، 5مه راغله، هغه هم تیره شوه، 6مه، 7مه، 8مه، آن 10مه اونۍ راغله، خو ګلدان داسې تش و لکه د غره پر ښه یا د لاس ورغوی. دغه وخت نورو کسانو د خپلو بوټو د ښکلا خبرې کولې او دی به پټه خوله پاتې و لکه څوک چې په امتحان کې پاتې شوی وي. ځورېده او شرمېده. 6 میاشتې واوښتې. د لینګ زړه منلې وه چې تخم ورنه خراب شوی دی او نور دا امکان نشته چې په ګلدان کې یې څه را زرغونه شي. د بل هر چا په ګلدانونو کې دنګ دنګ بوټي ولاړ و، خو د لینګ دانه په خاورو کې ورکه وه. همزولو یې کرې ورځ د خپلو ګلدانونو کیسې کولې او دی به پټه خوله وه. ده ته صرف یو انتظار ورپاتې و، داسې انتظار چې د مات شوو او بایللو کسانو په زړونو کې پروت وي او مات شوي تر هر چا ښه پوهیږي چې یو بې معنا شي ته یې په زړه کې ځای ورکړی دی. کال پوره شو او هغه ورځ راغله چې ټول زلمکي به له خپلو ګلدانونو سره د پادشاه حضور ته ورځي. لینګ خپلې مور ته وویل له تش ګلدان سره تګ بې معنا خبره ده، غوره دا ده چې په کور پاتې شم. خو مور یې ورته وویل نه، ورشه، له تش ګلدان سره ورشه، په رښتیا ویلو کې شرم نشته، انسان باید هر وخت رښتونی وي. لینګ ته تګ ډیر سخته وه، سر ورباندې چورلېده او زړه یې بد بد کېده، خو په زړه کې ورتېرېدل چې مور یې سمه خبره کوي. لینګ سړه ساه وایسته، سپېره ګلدان یې راوچت کړ، په غېږ کې ونیو او د دربار په لور رهي شو. دربار ته چې ورسېد هلته یې د نورو په ګلدانونو کې دومره رنګارنګ بوټي ولیدل چې حیرت یووړ. ځینې دنګ، ځینې ټیټ، ځینې ببر، ځینې نري، ځینې سره، ځینې شنه. لنډه دا چې داسې بوټي نه وه چې په دنیا کې دې وي او دلته دې نه وي. لینګ خپل ګلدان د یوې چوترې په څنډه کېښود او هلته غلی ودرېد. همزولو چې به د ده په ګلدان سترګې وموښتې په کټ کټ به یې ورپورې وخندل. ځینې نورو به لینګ ته خوا بده شوه. یو نیم به په ریشخند وویل تر ټولو ښکلی بوټی خو تا راوړی دی. په دې منځ کې پاچا راغی. زلمکو خپل ګلدانونه په غېږو کې ونیول او هر یوه هڅه وکړه
چې د پاچا ورپام شي، خو لینګ خدای کول چې د پاچا ورپام نشي. لینګ د نورو شاته ځان غلی کړ. پاچا وویل څومره ښه بوټي او څومره ښکلي ګلونه ګورم. نن به ستاسې له منځه یو کس د پاچایۍ لپاره غوره کوم. پاچا د ګلدانونو په ننداره بوخت شو. هر لور ته یې سترګې غړولې او آخر یې د لینګ په غېږ کې په تش ګلدان سترګې ولګېدې. عسکرو ته یې وویل د دا تش ګلدان څښتن ولې ځان پټ پټ کوي، راویې بولئ. لینګ له تش ګلدان سره پاچا ته وروستل شو. پښې یې پوړېدلې او لاسونه یې ریږد اخیستي وو. لینګ وېرېده چې پاچا یې اوس د وژلو امر ونه کړي. پاچا ورنه د نوم پوښتنه وکړه. ده په ریږدېدلي غږ وویل صاحب لینګ نومېږم. او د شاوخوا ولاړو زلمکو خولې له خندا نه ورټولېدې. پاچا ټولو ته وویل غلي شئ او بیا یې لینګ ته مخ واړاوه. ویې ویل ته به د دې ملک پاچا یې. پاچا شاوخوا ولاړو مشرانو، درباریانو او راغلو زلمکو ته په لوړ آواز وویل ای خلکو، ستاسې مخې ته ستاسې نوی پاچا ولاړ دی. ستاسې نوی پاچا لینګ نومېږي. لینګ ته په زړه کې ورتېر شول چې دا به خوب ویني. دا خو ناممکنه ده چې د دومره ګڼو کسانو په منځ کې چې هر یوه تر بل ښکلی بوټی راوړی دی پاچاهي د ده په نصیب شي. په ټول مجلس کې د حیرانۍ په وجه پیدا شوې چوپتیا خپره شوه. پاچا زیاته کړه تاسې مه حیرانېږئ، ما په غوراوي کې بې انصافي نه ده کړې. 1 کال پخوا په همدې ورځ ما په تاسې زلمکو باندې د تخمونو دانې وویشلې او دا مې درته وویل چې دا دانې وکرئ، اوبه یې کړئ، ویې پالئ او کال پس یې ما ته راوړئ. خو ما تاسې ټولو ته ایشېدلې دانې درکړې وې چې زرغونېدل یې ممکن نه دي. تاسې ټولو پرته له لینګه په خپلو ګلدانونو کې بوټي او ګلونه راوړل. تاسې چې پوه شوئ چې د تخم درکړې دانه مو زرغونه نه شوه، نو نور تخمونه مو وموندل او په ګلدانونو کې مو وکرل. ستاسې په منځ کې یوازې لینګ رښتونی دی. ده یوازې هماغه دانه وکرله چې ما ورکړې وه. د ده ګلدان ځکه تش دی چې ایشېدلې دانه خو نه زرغونېږي. دی د دې ملک تر ګردو صادق زلمکی دی، ځکه یې د خپل قلمرو د راتلونکي پاچا په توګه اعلانوم.